ها ظهور صاحب دغه څو شعرونه چې جی ارشاد په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي یو مې غربت بل په اوږو مې پرښتې پاتې دي دا چې د کار ستړی راشم او بیګارې کوم د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي ډېر ښه دی یو ځل بیا ووایه دا چې د کار ستړی راشم او بیګارې کوم د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي چا را لاغستې وي خو بیا هم د پیسو له وجې چا را لاغستې وي خو بیا هم د پیسو له وجې زما درځي سره د تېر اختر جامې پاتې دي چا را لاغستې وي خو بیا هم د پیسو له وجې زما درځي سره د تېر اختر جامې پاتې دي او څو شعرونه د بل غزل چې چا قلم راکه څوک ملاس کې کتاب نه پرېږدي چا قلم راکو څوک مې لاس کې کتاب نه پرېږدي څوک یې کري او څوک مې په قبر ګلاب نه پرېږدي ډېر ښه دی ډېر زبردست په جون کوټه له مرګه پس را باندې قبر پریوزي اتل صاحب په جون کوټه له مرګه پس را باندې قبر پروزي مونږ غریبان له مرګه پس خو مذاب نه پرېږدي په جون کوټه له مرګه پس را باندې قبر پروزي مونږ غریبان له مرګه پس خو مذاب نه پرېږدي زما بچي به ترېنه رنګ واخلي مدرسه به پرېږدي زما بچي به ترې رنګ واخلي مدرسه به پرېږدي زما بچي به ترې رنګ واخلي مدرسه به پرېږدي زما ضمیر ځکه په کور کې رباب نه پرېږدي او یو ګیلمن نه و چې مړ شو قصه ختمه شوه یو ګیلمن نه و چې مړ شو قصه ختمه شوه تراب لیوال او داسې نور انقلاب نه پرېږدي ډېر ښه دی ډېر زبردست یو ګیلمن نه و چې مړ شو قصه ختمه شوه تراب لیوال او داسې نور انقلاب نه پرېږدي که تا قربان ویلی وي ما به درته زار ویلي چې تا قربان ویلی ما به درته زار که تا قربان ویلی دی ما به درته زار ویلي تویب په ځان باندې د هېڅ چا حساب نه پرېږدي تویب په ځان باندې د هېڅ چا حساب نه پرېږدي ډېر ښه دی ډېر زبردست ډېره مننه